پلرنۍ مینه. سپینګیری پلار له خپل تعلیم یافته زوی سره په خونه کې په کوچونو ناست و. ناڅاپه د کړکۍ خواته یو کارګه کېناست. پلار له زویه پوښتنه وکړه دا څه شی دی؟ زوی ځواب ورکړ کارګه. پلار څو دقیقې وروسته بیا وپوښتل دا څه شی دی؟ زوی وویل پلاره ما همدا اوس درته وویل چې کارګه دی. له لږ ځنډ وروسته پلار بیا پوښتنه وکړه دا څه شی دی؟ د زوی حوصله تنګه شوه، په قهر شو، په غوسه یې ورته وویل کارګه، کارغه، کاغی. پلار یې خونې ته ولاړ، له ځان سره یې د خپلو خاطراتو پخوانی کتابچه راوړه. یوه پاڼه یې پرانستله، زوی ته یې وویل چې هغه ولولي. په هغه پاڼه کې داسې لیکل شوي وو: نن مې کوچنی زوی 3 کلن شو او په کوچ کې ناست دی. کله چې کارګه د خونې د کړکۍ خواته کېناست، زوی له ما څخه 23 ځله د کارګه نوم وپوښت. 23 ځله مې زوی ته وویل چې نوم یې کارګه دی. هره پله مې هغه په مینه په غېږ کې نیو او هغه ته مې په مینه ځواب ورکاوه. نه یوازې هیڅ نه پې غوسه کېدم، بلکې له هغه سره مې مینه لا زیاتېدله. دغه کیسه استاد عالمګل سحر پښتو کړې ده.